د عوایدو لوی ریاست له لورې د سرای شهزاده صرافانو ته د ابتدایي سنجش او بررسۍ پروسو ترڅنګ د ای فایلینګ سیستم د کارونې په اړه د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار ترسره شو. یاد سیمینار د عوایدو او ګمرکونو په ملي اکاډمۍ کې د مالیې ورکوونکو خدمتونو ریاست او د اطلاعاتو او عامه پوهاوي امریت په ګډه هڅه وړاندې شو. په دغه سیمینار کې د سرای شهزاده صرافانو د مالی برخې کارکوونکو ته په افغانستان کې د مالیاتو ډولونو، د ای فایلینګ سیستم له لارې د اظهارنامو د ډکولو، کلنی بیلانس چمتو کولو او د مالیاتو د تحصیل پروسو په اړه بشپړ معلومات وړاندې شول. د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپوه عبادالله درمان وایي چې د دې سیمینار موخه د سرای شهزاده صرافانو د مالی برخې د کارکوونکو د ظرفیت لوړونه او د مالیاتو په برخه کې د هغوی د ستونزو اوریدل او د حل لپاره یې هغوی ته لارښوونه کول و. دغه سیمینار به د دوی د کارونو د بهیر په پرمختګ کې دوی سره همکاري وکړي. هغه ځکه چې دوی ستونزې لرودلې عملی دغه سیمینار له لارې ورته بیان شولې او د دوی هغه کاري بهیر به نور هم چټک او پیاوړی کړي. د سیمینار ګډونوال د عوایدو لوی ریاست د دې نوښت د هرکلي ترڅنګ یاد سیمینارونه د مالیاتي عامه پوهاوي او د مالیې د ورکړې په برخه کې د صرافانو د ستونزو د حل لپاره ګټور بولي او په راتلونکي کې د دغې لړۍ د غځېدو غوښتنه کوي. موږ کوم مکلفیتونه لرو د عوایدو په بخش کې چې د هغو مالیې موږ باید اجرا کړو، پرداخت کړو. د ای فایلینګ سیستم موږ زده کړو دلته چې موږ په کوم ډول باندې خپل راپورونه تر عوایدو لوی ریاست پورې ورسوو، مربوطه بخشونو پورې. ډېر ښه ارزښتناک او ځکه چې موږ دغه مالیې کې بخار ډېر ستونزې درلودې او بل دغه مالیې سیستم اوس نوی شوی دی، نو ډېر شیونه مثلا ډېر سیستمات تغییر کړی دی. په هغه صورت باندې موږ ډېر څه د زده کړه او ډېر اغېزناکه سیمینار و. همدغه سیمینارون نور موږ غواړو چې ترسره شي. ترنینگ بسیار خوب بود، موضوعات بسیار کلیدی و موضوعات بسیار خوب به خاطر ارائه پرداخت مالیات از طریق آنلاین ترنینگ داده شد برای کارمندای صرافی‌ها. دیگه در آینده اگر ریاست عواید امیر رقم سیمینارها را برای کارمندای صرافی‌ها بر علاوه شرکت‌های صرافی با شرکت‌های دیگه که است به تمام شرکت‌های رقم سیمینارها و ترنینگ‌ها را آماده بسازه بسیار مفید خواهد بود. از وزارت مالیه و از ریاست عواید ابراز سپاس و شکران میکنم. امیدوار هستم که برنامه‌های ادامه پیدا بکنه تا ما بتونیم به خاطر بهبود سطح آموزش ما و یا سطح ارائه مالیات ما کار بکنیم. د عوایدو لوی ریاست له لورې د بېلابېلو سکتورونو مالیې ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینارونه ترسره شوي چې د لا ډېره عامه پوهاوي او د مالیې ورکوونکو د ستونزو د حل لپاره یاد سیمینارونه دوام لري.